اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. د بسم الله متعلق مباحث شروع د مفرداتو تشریح وشوله. اوس سوالات او جوابات او نکات هغه د بسم الله دغه جملې سره متعلق دي، نو پاغه باندې با خبره کو. اولنۍ خبره دا ده چې دا جمله د قرآن په ابتدا کې ولې راوړلې شوله او د قرآن شروع د دینه ولې وشوه. نو په عامو کتابونو کې چې ابتدا د بسم الله نه شوې ده، د هغې خپل وجوهات دي. حدیث کې راغلی دی او د قرآن سره موافقت دی او د سلفو سره موافقت دی. خو د قرآن شروع چې د دې جملې نه شوې ده، نو یو وجه دا ده چې د امام رازي صاحب د قول مطابق بسم الله د ټول قرآن دپاره اجمال دی، او ظاهره خبره ده چې اجمال په تفصیل باندې مقدمي، نو بسم الله په ټول قرآن باندې ځکه مقدم شوی ده. دویم، بسم الله په قرآن باندې مقدم کړله تعلیما للناس، انسانانو ته دې خبرې تعلیم ورکول دي چې تاسو کم کار شروع کوئ نو د بسم الله نه شروع کوئ، ځکه الله خپل کتاب چې دی نو دا د بسم الله نه شروع کو. او دریم نمبر د ابتدا نه رد په منکرینو باندې، سوچ د خالقیت نه انکار کوي په هغې باندې مرد دی، ځکه چې په بسم الله کې لفظ د الله دی او مراد ته نه خالق دی. او دغه رنګې چې څوک انسان مستقل په خپل افعالو کې ګڼي په هغې باندې مرد دی، ځکه بسم الله کې بعد پاره د استعانت ده. نو یو وارې چې انسان په خپل فعل او په عمل کې د الله مدد ته محتاج دی، نو دی مستقل فی الافعال نه دی، څنګه چې د قدریو او د معتزله مسلک دی چې انسان مستقل دی په افعالو کې. په دغه وجوهاتو باندې دلته کې بسم الله چې دی نو دا مقدم شوی ده په ټول قرآن باندې. دویم سوال دلته دا دی چې بسم الله الرحمن الرحیم دا کلام د الله دی، او موږ دا وی چې په دې کې با برای استعانت ده، نو د دې خبرې معنی دا شو چې الله مدد غواړي د ځان نه، یعنی الله وی زه شروع کوم په امداد د الله تعالی باندې، او الله تعالی خو د ځان نه مدد نه غواړي. نو د دې نه علما دو جواب کوي. یو جواب تمام مفسرین کوي چې دا جمله موقول علی السنة العباد ده، د دې مطلب سیده او ساده ده دی چې دا کلام د بنده دی، خو الله یې ناقل دی او الله یې حکایت کوي. یعنی بنده ویلی دی چې بسم الله الرحمن الرحیم، الله د بنده دا کلام نقل کا. نو اوس مطلب دا دی چې دا کلام د بنده دی، الله یې صرف ناقل دی. نو چې الله تعالی یې ناقل دی، نو دا کلام منصوب الله ته نه دی، دا کلام منصوب دی بنده ته. مونږ چې یو سړي پخوا به دا خطونه لیکل ښکته کراچۍ ته سعودي عرب ته دا ټلیفونونه نه، نو هغه یو سړي به موږ ته خط لیکه او دې کور والا به هغه ته چې کوم دی هغه املا ویله، نو ورته به ویل چې زمونږ کور کې غوامړه ده، نو هغه لیکونکي به ولیکل زمونږ کور کې. نو د دې مطلب نه دی چې د لیکونکي غوامړه ده، خو د هغه سړي غوامړه ده او لیکونکي د هغې حکایت او نقل کوي. نو الله تعالی د انسان د کلام نقل او حکایت وکړو. او دویم جواب علما دا کوي چې دلته لفظ د قولو مقدر دی، قولو بسم الله الرحمن الرحیم وی. نو لہذا دا انسان ته حکم دی او انسان ته خطاب دی، نو په دغه حواله سره دا کلام منصوب الله تعالی ته نشو او نه استعانت د الله شه د الله نه. نو دا خبر هم په دغه ځای باندې ختم شوله. دلته بعض علما دا وایي چې مقصود خو استعانت د الله په ذات دی، نو چې بسم الله الرحمن الرحیم وانو بالله الرحمن الرحیم ولی نوا اسم ته ضرورت شو. نو مولیان دو جواب کوي چې که بالله ویلې نو فرق په یمین او تیمون کې نه راته. یمین قسم ته وي او تیمون تبرک ته وي. دلته خو به د پاره د تبرک د الله په نوم برکت حاصل ول یا استعانت ده، او چې بالله ویلې نو چا به ویل چې دا قسم ده، نو د دې وجه نه د قسم او د تبرک د حاصلولو فرق نه راته، ځکه بسم الله ذکر کړله. او دویم دا اسم د دې وجه نه راوړو چې دا اسم مونږ وسیله ګرځو د الله تعالی ذات ته،
او دغه ذات نه مدد د الله تعالی د اسم په وسیله باندې غواړو د الله تعالی اسماء او د الله تعالی صفات دا د الله نه د مدد د غوښتو د لپاره وسایل او ذرایع دي نو په دغه حواله سره دا اسم چې دی نو دا مخکې راوړ څلورمه خبره چې دلته دا ده چې د الله تعالی بلا اسماء او صفات دي دلته صرف درې راوړو الله رحمان او رحیم د دې دریو اسماء او خصوصیت څه ده نو پدې کې علماو هغه نکات ذکر کیا یو نقطه پکې دا ذکر کوي چې دا د انسان دریو حالاتو ته اشاره ده په انسان کې یو حال د عدم ده یو حال د دنیا ده او بل حال د بعد الموت ده یو وخت انسان نو به په انسان دنیوي ژوند راغی او دا غي نه ورسته به په انسان باندې برزخی یا اخروی ژوند شروع کېدونکې ده نو د انسان حالت درې دي اوس په لومبني حالت د عدم کې انسان خلق ته محتاج ده او خالق ته محتاج ده نو په ابتدایي حالت د عدم کې انسان خالق ته محتاج ده نو بسم الله کې لفظ د الله راوړ چې ستا خالق الله تعالی دې ځکه ته په حالت د عدم کې خالق غواړې او بیا چې کله انسان دنیا ته راغی نو په دنیا کې انسان د الله تعالی عمومي رحم ته محتاج دی او په عمومي رحم باندې رحمان دلالت کیا نو انسان ته دا په دماغو کې کېښودله چې په دنیا کې مخه پکېږه که د عدم نه وجود ته راوستلې اوس به د الله تعالی د عمومي رحم لاندې ستا تربیت کېږي او دریم حالت د انسان ما بعد الموت دی نو په هغه حالت کې انسان د الله خصوصي رحم ته محتاج دی او په خصوصي رحم باندې دلالت کې لفظ دا رحیمه نو په دغه وجه باندې د انسان حالات دریو نو ځکه دا درې صفات راوړل د الله تعالی ځکه د الحال سره یو صفت لګېدلې ده او بعض علما دا خبره کوي چې انسان د ایمان نه بعد د دوه حالت دي یو حالت د خوف ده چې د الله تعالی د عذابونو نه یریږي او د خدای نه یریږي او دویم چې دینو هغه رجا او امید ده د الله تعالی د رحم امیدم لري او د الله تعالی نه د نجات امیدم لري او انسان کې کمال هم دا ده چې دا دواړه صفاتونه پکې موجودي خوف پکې هم خو امید پکې هم ځکه خالص خوف نفرت پیدا کوي او خالص امید جرأت پیدا کوي چې خالص یو سړی د چا نه یریږي نو دغه ته به د نفرت په نظر ګوري د کراهت په نظر باندې ګوري او چې خالص امیدي چې یاره دکې د والو ماده نشته د سزا ماده پکې نشته بس هر څه ماف کیا نو بیا په انسان کې د جرأت ماده پیدا شي او په نارواو باندې ورځي خو چې کله انسان کې خوف او رجا دواړه وه نو بیا په دغه حالت کې د معتدل رواني ځکه نبی علیه السلام وفرمایل چې الایمان بین الخوف والرجا اوس د الله یې دلته کې دوه قسمه صفات راوړي دي یو قسم هغه صفات دي چې هغه په خوف دلالت کوي چې لپس د الله ده ځکه د الله چې دی دا لپس د الله په عظمت او په بډایۍ او په لویوالي باندې دلالت کوي نو د دې معنی دا ده چې د الله نه خوف پکار دی خو دوه لفظونه نور راوړو یو رحمان او یو رحیم اشاره د دې خبرې ته چې الله تعالی نه امید هم پکار دی ځکه د رحم صفت هم پکې شته د جلال صفت هم پکې شته او د جمال صفت هم پکې شته دی نو خوف ته نه هم کو امید ته نه هم ساتو د عین ایمان دی نو په دغه حواله سره دا دوه قسمه صفات راوړي دي چې یو لفظ د الله او بل طرف ته رحمان او رحیم دي یو په خوف دلالت کوي بل په امید باندې دلالت کوي نو د دې وجه نه د درې صفات دلته کې راوړي دي د دې سره پنځمه یا شپږمه مسله دا متعلق ده چې دلته کې د درې صفات د الله تعالی راغله الله رحمان او رحیم نو دلته مفسرینو دا یو مسله چیړلې ده چې د الله اسماء او صفات دا توقیفی سماعی دی او کا اجتهادی دی پدې کې د جمهور مسلک دا دی چې د الله سي اسماء او صفات دا توقیفي سماعي دي قرآن او حدیث کې چې د کم نوم اطلاق په الله باندې شوی دی د هغه نوم اطلاق به پکاو او چې د کم نوم اطلاق په الله باندې نه دی شوی د هغه نوم اطلاق به په الله تعالی باندې د ځان او د خپل رائے او د خپل اجتهاد په بنیاد باندې نه کو ټیک شول جی دا د جمهور مسلک دی او دا د جمهور موقف دی د دې وجه نه اغي دا وایي چې ګوري جی لفظ د عالم او د فقيه مترادف دي خو الله ته عالم منګ شویل او فقيه ورته نشویل ځکه د فقيه اطلاق په قران او په سنت کې په الله باندې نه دی شوی یا مثلا منګ الله ته عالم شویل خو عارف ورته نشویل ځکه د عارف اطلاق په قران او په حدیث کې په الله باندې انو نه دی شوی
نو په دغه حواله سره چې قرآن او حدیث او په شرع کې د کم صفت اطلاق په الله باندې شوی دی موږ به پې کوو او چې د کم صفت اطلاق په نه دی شوی موږ به پې نه کوو. دویمه طبقه د علماو دا وایي چې هر هغه اسم چې د الله په عظمت او په لویوالي باندې دلالت کوي موږ د هغې اطلاق په الله باندې شو کولی ولو که په شرع کې د هغې اطلاق په الله باندې نه دی شوی. لکه مثلا موږ په الله باندې د قدیم اطلاق کوو، په الله د ازلی اطلاق کوو، په الله د ابدي اطلاق کوو، په الله د خدای اطلاق کوو. موږ الله ته خدای وو په پښتو کې که نه وو، دا خدا خود پښتو لفظ نه دی، د فارسی الله په خود آئے یعنی موجود لذاته. خو به هر کې د دې الفاظو اطلاق په الله باندې په شرع کې نه دی شوی موږ یې کوو. نو معلومه دا شوله چې هر هغه لفظ چې هغه په عظمت باندې او په لویوالي باندې دلالت کوي د هغې اطلاق موږ په الله باندې کولی شو. او دریم قول امام غزالی کړی دی. امام غزالی وایي د اسماء او د صفاتو فرق به کوو، اسماء او د صفاتو فرق به کوو. په عام محاشره کې په اسم کې تغییر او ترمیم نه کیږي او په صفت کې کیږي. اسم چې پلار او مور د چا د پاره کمی خي نو هغه اسم به تر مرګه پوری. اوس موږ دغه سړي لره بل نوم کې ښودی نه شو، خو اوصافو کې د مرور د زمانې په وجه باندې او د انسان د ارتقایي سفر په بنیاد باندې تغییر او تبدیل راتلی شي. ټیک شوله چې دغه انسان چې ماشومي خلک ورته څه وایه سوبي وایي، او بیا چې ځوان شي بیا ورته خلک څه وایي شاب وایي، او بیا چې بوډا شي بیا ورته خلک شیخ وایي. نو هلته په ماشوموالي کې یو صفت دی او په ځوانۍ کې بل صفت دی او په بوډاوالي کې انو بل صفت دی. او بیا دغه سړی چې دا کله د علم نه دی کړی دې ته امي ویلی کېږي، او بیا چې کله د قرآن یاد کې بیا ورته حافظ ویلی کېږي، او بیا چې ورسه سبع قرات وکړي نو بیا ورته قاري صاحب ویلی کېږي، او بیا چې دا مروجه نصاب پړاو کې بیا ورته څه ویلی کېږي عالم صاحب او فاضل صاحب ویلی کېږي. او که د علم او د څه شی ورته ویلی کېږي د دغه فاضلوالي سره سره خدای پکې چېرته د سخاوت ماده کېږي او ډوډۍ موډۍ کوي بیا ورته سخي صاحب ویلی کېږي، او بیا که چېرته حج ته لاړ شي بیا ورته څه ویلی کېږي حاجي صاحب ویلی کېږي. نو معلومه دا شو چې اسماو کې تغییر نه کېږي او په صفاتو کې تغییر کیږي. نو الله تعالی د پاره به اسم آغی چې کم شارع وضع کړی دی، لیکن صفات موږ د خپل ځان الله تعالی د پاره ورکولی شو د خپل اجتهاد په بنیاد باندې. مثلا لفظ د الله دی په معنا د موجود لذاته دی، نو دا خدای دا د موجود لذاته سره مرادف لفظ دی. نو موږ په اطلاق چې کومه دی د خدای هم کولی شو، د ازلی هم کولی شو، د ابدي هم کولی شو. نو دا یوه مسله د دلته کې مفسرینو په دغې حواله باندې چیړلې وه چې د اسماو او د صفاتو اطلاق په الله باندې توقیفي دی او که اجتهادي دی. نو دغه درې قولونه تاسو په وړاندې باندې راله، خو په دې کې راجح قول چې دی نو هغه د جمهورو دی چې اطلاق چې دی دا سماعي او توقیفي دی. موږ که اسم دی او که صفت دی د خپل ځان نه به الله دپاره موږ نه استعمالو، کم چې شارع اطلاق کړی دی هغه لفظ به موږ استعمالو. د دې سره سره یو آخري مسله هغه بله تړلی شوې ده او هغه مسله د صفات الباری ده چې الله تعالی صفات لري او که نه لري. په دې باندې د جمهور اهل سنت والجماعت چې کومه دی موقف دا دی چې الله تعالی موصوف دی په صفاتو باندې، او دغه صفات د الله تعالی په ذات باندې زائد دي. رحمان، رحیم، مالک دا د الله تعالی صفات دي. دی دا وایي چې صدق د مشتقي تقاضا کوي د قیام د مبدع، او مبدع چې چا پورې د وصف قائم شي هغې صفتي. نو چې الله رحمان دی نو د دې مبدع رحمت دی دا به الله پورې قایمي، او چې الله مالک دی نو د دې مبدع ملک یا ملک دی دا به الله پورې انو قائمي، او چې الله رب دی د دې مبدع ربوبیت دی دا به الله پورې قایمي، او دا د الله تعالی صفات دي. دویم قول په دې ځای کې معتزله وکړی دی. معتزله وایي چې الله تعالی بشک رب دی خو ربوبیت د الله صفت نه دی، او متکلم دی خو کلام د الله تعالی صفت نه دی، او رحمان دی خو رحمت د الله صفت نه دی، او علیم دی خو علم د الله صفت نه دی. نو دی عجیبه خبره کوي چې مشتقات الله تعالی د پاره ثابتوي، خو دغه وصف چې دی قایم په الله پورې نه وای، د الله د صفاتو نه انکار کوي. دوی وایي د الله صفات عین ذات دي، صفات دا زائد په دې ذات باندې او په دې موصوف باندې
نه دی. نو هغې وایي د الله ذات علم هم دی او د الله ذات قدرت هم دی او د الله ذات تکوین هم دی او د الله ذات سمع او بصر هم دی. دا د هغوی قول دی. نو د ذات او د صفت په منځ کې فرق نه کوي. او موږ دا و چې د ذات او د صفت په منځ کې فرق دی. ذات او د صفت په منځ کې مغایرت دی. ذات مقدم به ذات دی په صفت باندې. مقدم به زمان به ځکه نه وایو چې څنګه ذات قدیم دی نو صفات هم قدیم دی. او که په صفاتو باندې د الله تعالی د ذات تقدیم زمانی وګڼو نو چې په کم شي باندې بل شی په تقدیم زمانی مقدم شغه به حادثي به بل الله صفات حادثي. خود دغه الله مقدم دی په صفاتو باندې په تقدیم ذاتی سره او تقدیم ذاتی په یو شی باندې مستلزم دغه شی حدوث لره نه دی. نو لہذا موږ داو چې صفات د الله زائد دی په الله باندې. اوس د دې مسلې د پوهه کولو د پاره تاسو ته یو دغه کېدم دا مقدمه شانته کېدم. ګوري چې په دې خبره باندې تاسو سره خبرې و یو موږ په ټول خبرې و چې د الله تعالی مبدا ده د تصرفاتو مختلف النوع ده پاره. الله تعالی کله تصرف د علم کوي نو پاغي باندې انکشاف د معلوماتو کیږي. الله کله تصرف د تکوین کوي نو موجوداتو ته وجود ملاويږي. الله کله تصرف د ترزیق کوي د رزق ورکولو نو پاغي په بنیاد باندې مخلوق ته رزق ملاويږي. دا د الله تعالی مختلف تصرفات دي چې کوي. پدې کې خو اختلاف نشته. دا منګم منو معتزله مني چې الله انکشاف د معلوماتو کوي د علم په ذریعہ باندې او الله تعالی مخلوقات ته وجود امر کوي د تکوین په ذریعہ باندې او الله تعالی رزق امر کوي د ترزیق په بنیاد باندې. خو آیا دغه مبدا د دې تصرفاتو څه شی دی؟ نو معتزله وایي چې مبدا د تصرفاتو صرف دغه یو ذات دی بل څه شی نشته. خو دغه ذات تعلق چې د انکشاف د معلوماتو سره راغی د دې ذات نوم دی علم او د دې ذات تعلق چې د ایجاد د مخلوقاتو سره راغی به دغه ذات نوم دی تکوین او دغه ذات تعلق چې کله د ورکولو د رزق سره راغی د دې ذات نوم دی څه شی جی رازق او یا مطلب دا دی چې دغه صفت ترزیق دی او چې کله د دې ذات تعلق هغه د کلام سره راغی نو بیا د الله تعالی دغه ذات چې دی نو دا کلام دی. په خبره پوه شولې؟ نو لہذا دوی قدرت علم تکوین کلام او ذات دا یو شی دی. دا څه نه ده لکه اوس منګه کې ذات یو شی یو صفت په منګه کې بل شی صفت د موصوف نه مغایر. دوی دا خبره کوي. زمونږ اهل سنت والجماعت وایي چې نه دا مخلوق د موجودولو د تصرف د پاره د الله په ذات کې یو ذاتی صفت موجود دی چې هغې ته دغه تکوین وایي. د هغې په وجه باندې څیزونو ته وجود ورکوي. د انکشاف د معلوماتو د پاره د الله په ذات کې د ذات نه یو زائد صفت موجود دی چې هغې ته څه ویلی کېږي جي؟ هغې ته ویلی کېږي ما څه شی ذکر کوه سو تکوین خو می ذکر کا د انکشاف د معلوماتو د پاره صفت علم دی. نو لہذا علم دا یو زائد صفت دی په الله تعالی باندې او دغه رنګ په الله کې صفت د تکلم دا یو زائد صفت دی په علم باندې. الله تعالی چې کله مقدوراتو باندې قدرت راولي پاغې د پاره زائد صفت دی د الله په ذات کې جګې د صفت د قدرت. نو دا صفات مستقل دي د ذات نه علاوه دي او په ذات باندې زائد دي. په خبره پوه شولې چې نو لہذا دا صفت منل پکار دي. د معتزله دا مسلک ځکه غلط دی چې دوی وایي صفات د الله تعالی د ذات سره عین دي. نو موږ دا وایو چې علم دا عین شه د الله د ذات سره. نو د الله ذات عین دی د قدرت سره ځکه یو صفت د الله تعالی علم دی او بل صفت قدرت دی او عین د شی عین د شی. نو علم او قدرت څه شي؟ یو شی شو. تکوین او علم یو شی شو ځکه عینیت راغی. نو دا مذهب چې کومه دی دا باطل دی بداهتن. دی د الله د صفاتو نه ولې انکار کوي؟ وایي ځکه د الله تعالی صفات که موږ ومنو نو د الله صفات به یا قدیم وي او یا به حادث وي. نو که قدیم وي نو تعدد د قدما راغی او دی وایي قدیم مرادف د واجب دی. نو چې تعدد د قدما راغی نو تعدد د وجبا راغی او دا شرک دی. او که چرته د الله صفات حادثي نو الله محل د حوادث شو.
هغه سيزونه الله پورې قائم شول چې هغه حوادث دي او دا هم ناروا ده. نو د دې وجنه صفات منل پکار نه دي. زمونږ اهل سنت والجماعت هغې ته جواب ورکوي چې الله تعالی صفات چې دي نو دا قدیم دي، خو تعلق د متعلقاتو سره حادث دی، ځکه متعلقات حادث دي. مثلا د الله صفت د علم دا قدیم دی، د دې دپاره څه ابتدا نشته. څنګه چې د الله د ذات دپاره ابتدا نشته، نو د الله تعالی د دغه صفت علم دپاره م ابتدا نشته. خو دا علم چې د معلوم سره متعلق کېږي دا تعلق حادث دی، ځکه معلومه حادث دی. مثلا اوس زید پیدا شو، نو د الله علم ورسره متعلق شو د وجود خارجي سره، نو دا تعلق حادث دی، ځکه چې هلته زید نوی پیدا شو. ګنې نور د الله تعالی علم څه شی دی چې قدیم دی، او علم اجمالي د الله تعالی په ممکناتو باندې مخکې د وجود نه دی، او علم تفصیلي خو بیا پس د وجود نه. نو د علم تفصیلي تعلق چې د معلوماتو سره راځي نو هغه بیا قدیم دی. په دې خبره تاسو پوهېږئ؟ او پاتې شوه دا خبره چې تاسو کوئ چې دلته تعدد د قدماو راغی، نو موږ ورته وو چې تعدد د قدماو جایز دی، خو تعدد د او وجباو ناجایز دی. او دا تاسو ته چې ویلي دي چې قدیم مرادف دی د چا سره؟ د واجب سره. واجب ځان له شی او قدیمه قدیم کله واجب یو کله واجبه نه یا. نو دلته تعدد د صفاتو قدیمه وراغه، نه د ذواتو قدیمه و. په دې خبره تاسو پوهېږئ؟ نو په دغه حوالې سره دلته کې شرک هم نه راځي، او ستاسو چې دا کم مسلک دی دا هم غلط دی. نو بهر کې ابدا د بسم الله الرحمن الرحیم سره یو څو خبرې تړلې شوي چې هغه ما تاسو ته وکړلې. باقي د دې کلمې باره کې، د دې جملې په باره کې احادیثو کې فضایل هم زیات راغلي دي. عثمان بن عفان یو ځل د نبی علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو د بسم الله الرحمن الرحیم په باره کې، نو هغه ورته وویله چې هو اسم من اسماء الله تعالی ما بینه و بین اسم الله الاکبر الا کما بین سواد العینین و بیاضهما. و چې د اسم اعظم او د بسم الله په منځ کې دومره فاصله ده لکه څنګه چې د سترګې د تورو او د سپینو په منځ کې فاصله ده، یعنی دغه فاصله بیخي نشته، کل عدم ده. نو مطلب دا دی چې عین گویا کې اسم اعظم همدا ده. ٹھیک شوله جی. دغه رنګ حدیث شریف کې راځي، د ابي بریده حدیث دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې په ما باندې داسې یو آیات نازل شوی دی چې د سلیمان بن داوود نه علاوه دا آیات په چا باندې نه دی نازل شوی، او هغه آیات چې دی نو هغه بسم الله الرحمن الرحیم ده. نو د دې نه د دې کلمې چې دی او د دې جملې هغه فضیلت چې کم دی نو دغه شده معلوم شو. عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه یو روایت نقل دی، هغه وی من اراد ان ينجيه الله من الزبانيه 19 فليقرأ بسم الله الرحمن الرحیم. سوچ خوخي دا خبره چې د جهنم د 19 ملائکونو ولا الله تعالی حفاظت وکي، نو هغه د بسم الله الرحمن الرحیم ولولي. اصل کې بسم الله الرحمن الرحیم دا په 19 حروف باندې مشتمل دی، او په هر یو حرف سره به د یوې ملائکې نه الله تعالی بچاو درکوي او تعالی به الله تعالی نجات درکوي. د دې د 19 حروف هم په دې وجه باندې دي چې د جهنم ملائکې چې دي نو هغه 19 دي. نو بهر کې ابدا د دغه بسم الله الرحمن الرحیم سره ابتدائی بنیادی مباحث دا ختم شلو. الحمدلله رب العالمین. د سورۃ فاتحه اولنی جمله د الحمدلله رب العالمین. الحمدلله رب العالمین، الحمدلله دا د سورۃ دعوه ده. پدې کې اول ز تاسو ته عوامي خبرې کوم. ما تاسو ویلو چې من کله تفسیر کو نو په آیات باندې به اول عوامي خبرې کو، بیا به پروسته علمي خبرې کو. نو اول به په دې باندې منګه عوامي خبرې کو. بسم الله چې دا د قرآن فاتحه ده. الحمدلله چې دا د قرآن فاتحه ده، قرآن د دې نه شروع شوی دی. خود د جنتیانو د خبرو د کلام خاتمه ده. واخر دعواهم ان الحمدلله رب العالمین. برگزیده او جلیل القدر شخصیات چې په دنیا کې تیر شوي دي، هغې د الحمدلله د جملې ورد په اهم موقعو باندې کړی دی. الله تعالی نوح علیه الصلاة والسلام ته وایي قل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمین. داسې آیات دی. ابراهیم علیه الصلاة والسلام ته چې الله کله اسحاق علیه السلام ورکو
په دغه موقع باندې دا جمله استعمالي الحمدلله الذي وهب لي على الكبر اسماعیل و اسحاق. او دغه رنګ نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته الله تعالی فرمایي وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك. الله پیغمبر ته وای دا کلمه وایا. داوود او سليمان علیه الصلاۃ والسلام سوی وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. دا سره غلې ده. دغه رنګي جنتیان چې کله جنت ته داخل شي دا ډیره اهمه موقع ده. غیبه سوی الحمدلله الذي اصب عنا الحزن. او بیا چې جنتیان کله په جنت کې ډوډۍ وخوري او خوراک وکي دا غیب اخره دعا سي او اخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. نو په دغه حواله سره په اهم مواضعو کې د انسانیت په تاریخ کې جلیل القدر شخصیاتو دا جمله استعمال کړي ده. د دینه د دې جمله اهمیت چې ده نو هغه معلومیږي. او حدیث شریف کې راځي انس بن مالک رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی دي چې الله د بنده ناراضي کیږي په دې خبره چې د ډوډۍ خوري او به د الله حمد وایي او د وبوس کې او به د الله حمد وایي. او بیا په دغه حدیث کې انس بن مالک د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه نقل کوي چې ما من نعمت الا والحمد لله افضل منها. په دنیا کې چې څومره نعمتونه دي دا غټولو نعمتونو نه غوره چې دي نو هغه الحمدلله ده. نو په دغه حواله سره الحمدلله ویل دا پکار دا خاص کر په مقام د شکر کې او په مقام د نعمت کې چې د الله له طرفه تاسو سره څه احسان وشي. چونکه د الله تعالی احسانات خو په هر ټیم کې دی او په هر وخت کې دی ولا تعد ولا تحصى دي. نو د دې وجنه چې څومره د انسان وس کېږي د الحمدلله دا کلمه دی وای. او حدیث شریف کې راځي دا حدیث انس بن مالک نه نقل دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دي چې کدا ټول دنیا د یو سړی شي او به دی وای الحمدلله نو الحمدلله به د ټولي دنیا نه غوړای. د ټولي دنیا نه الحمدلله چې دی نو دا غوړه ده او دا افضل ده. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې الطهور شطر الایمان والحمدلله تملأ الميزان. او دش چې دی دا د ایمان حصہ ده او الحمدلله چې دی دا د میزان تل ډکای. او بعض روایتو کې راځي چې الحمدلله سبحان الله نعمت له د میزان ډکای او الحمدلله پول ډکایا. ځکه چې سبحان الله دا په هغه صفات سلبي وبانه دلالت کوي نو دغه تخلیه ده. او الحمدلله په صفات ثبوتی وبانه دلالت کوي نو دا تحلیه ده. نو لہذا نیم صفات په تسبیح کې را نیم صفات په تحمید کې رااله. نو په دې بنیاد باندې چې د سبحان الله سره الحمدلله شي نو دا د میزان تل ډکای. دا د فضیلت ده. بیا دلته کې علماو دا یو خبره او دا یو بحث شړلې ده چې الحمدلله غوړه ده که لا اله الا الله غوړه ده. یعنی یو خو د دې مضمون ده خو یو د دې اجر او ثواب ده. کم یو غوړه ده؟ نو بعض علماو چې الحمدلله غوړه ده ځکه چې الحمدلله په توحید باندې هم مشتمل ده او د الله په تحمید او صفت باندې هم مشتمل ده. او لا اله الا الله دا په توحید مشتمل ده خو په تحمید باندې مشتمل نه ده. نو په دې وجه باندې اغي دا وایي چې الحمدلله غوړه ده. خو جمهور وایي چې نه لا اله الا الله غوړه ده. افضل الكلام لا اله الا الله. او یو حدیث کې غالبا دا سم راغلی دی چې افضل ما قلت والنبيون من قبل لا اله الا الله وحده لا شريك لا. غوړه هغه کلمه چې ما ویلې د زمانه مخکې انبیاء ویلې ده هغه دغه کلمه ده چې لا اله الا الله وحده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله. بهر کې دغه احادیثونه دا خبره معلومیږي چې لا اله الا الله غوړه ده. نور الحمدلله په خپل زبانه د خپل مقام دی او د خپل فضیلت دی او دا د الله په حمد هم دلالت کوي او د الله تعالی د نعمتونو په شکر باندې هم دلالت کوي. نو په کار ده چې په هر وخت کې مونږ دا وایو د خوراک نه رسته الحمدلله د وبوس کولو نه رسته الحمدلله هر یو نعمت چې تا ته میلاو شي دا غي نه رسته
الحمدلله ویل او څومره چې ته د نعمت شکر د الحمدلله په ذریعہ باندې ادا کې دومره به الله تعالی ستا په نعمتونو کې اضافه فرمایي لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نو دا څه عوامي بحث د الحمدلله متعلق او ان شاء الله سبا چې څه علمي مباحث ته د دې جملې په باره کې هغه به د الله په فضل و کرم سره کو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.